محترم عبدالرازق پوښتنه کوي وایي که مقتدي د امام د مخه په سهوه سلام وګرځوي نو آیا لمانځه ته خو به کوم تاوان نه رسېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. په دې خبره کې غواړم چې زه نو کې پرته هم سم خبره تاسو ته وکړم. ګرانو محترمینو، یو دغه چې دا تر امام مخکې سلام ډېر پام وکوئ. که چیرې په سهوه تر امام مخکې سلام وګرځوي، هغه که د سجده سهی په سلام کې تر امام مخکې سلام وګرځوي، دا یو که په آخر سلام کې تر امام مخکې سلام وګرځوي په سهوه، دا خبره واورئ، نه لمانځه ته تاوان رسېږي، هېڅ د لمانځه نه تاوان د هېڅ څه خلاص هغه اعتبار نه لري. حتی که مسبوق راولاړ شو، یعنې یو رکعت چې تېر شو په آخره کې تر امام مخکې سلام وګرځاوه، هم دا سلام هېڅ تاوان نه رسوي. وروسته چې دی ولاړ شو په پای کې سجده سهو هم نشته. او که تر امام وروسته سلام وګرځاوه، امام سلام وګرځوي، یا د امام سره امام خو نو یو ځای نه ورسره کېږي، هغه وایي السلام علیکم دغه تر مخه چې یو الف تر د مخکې چې امام تر د مخ لري، چې یو الف تر مخه یو الف خو نو خامخا تر مخه چې تر امام سلام وګرځي آخر سلام مسبوق یو رکعت چې تېر شوی، د ده ګمان داسې چې دا آخر سلام زما هم دی چې سلام وګرځو، وروسته فکر شو چې دا خو زما آخر سلام نه دی، زما لمونځ خو پاته دی، یو رکعت یا دوه رکعت یا درې رکعته پاته دی. نو په دا وخت کې چې ولاړ شو، بیا په مابقي لمانځه خپل لمونځ چې پوره کړي، په پای کې به سجده سهو کوي. او که تر امام سره یو ځای چې امکان وشي یا تر امام مخکې سلام وګرځو، نه لمانځه ته تاوان دی، نه بیا په وروسته مابقي لمانځه کې سجده سهو پر ساده چې مسبوق وي. او که مدرکو مخکې که په سهو سلام وګرځي، دا سلام نه دی تر څو چې خبرې نه یې کړي یا خوراک نه یې کړي یا چرنګ نه یې کړي. که دغه نه وکړي، که دا وکړي، خو بره د لمانځه هغه لمونځ په پاسېدېږي. که دا نه وه بس خالي تر مخه سلام وګرځاوه، هغه په سهو باندې په فکر یې نه و سلام وګرځاوه، پروا نه کوي. او دغه ځای ته ډېر پام کوئ، تر امام به په پسته رکن کې هغه سړی څوک کېږي، سړی نه مخته کېږي، هغه داسې په داخله سلام کې زموږ خلک دا کوي، نور مذهبو والا خو سره داسې وایي که سړي تر امام هغه مخکې سلام وګرځاوه او لیکن په کسته وګرځاوه چې دا یم زه وځم د امام الله سلام علیکم د چابک تر خلاص کې اخواته اگر سره د لمانځه فساد وایي، نو دغه کې ډېر ځای وکړي د امام تر سلام مخکې سلام وګرځي. نور مذهبونه زموږ مذهب قسم دا نه دی، لیکن خو بیا هم هغه صح متابع دا دی چې غټ مکروه کار دی، دا ښه کار نه دی، دا به نه کوي. والله سبحانه